توری پتوری لټوم سپاری در پسې توری پتوری لټوم سپاری در پسې لالهان ګرځم جانانا در پسې توری پتو. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه. عايزان سبق چې دی دا د مجلس په حواله دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وما او تا ته هیڅ یو داسې قدم نه دی را پرېښی چې په هغه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وما او تا ته د دین پرونا کې او د سنتو پرونا کې ما او تا ته لاره چې د هغه نه ښوولې. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا یقیمن احدکم رجلا من مجلسه. تاسو داسې مکوئ چې کله یو مجلس لره رالاست نو تاسو څوک له مجلس ولاړ کئ او په خپل پر هغه ځای کښېنئ. دا کوه مه. ولې مه کوه؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ولکن توسعوا وتفسحوا. تاسو لږ پراخي راولئ او څه گنجائش په مجلس په ناسته کې چې دی هغه پرېږدئ. یعنی معنا دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مجلس جوړ دی، خلک سره راټول سوي دي او ناست دي. اوس یو سړی په مابینځ کې رالی، خپل شاګرد، خپل زوی، خپل مورد، خپل یار دا د مجلس ولاړ کی وای دا ځای و ما تراکا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منع کړی دا. ټیک دی تاسو یو بل خواته سره وڅکیږئ صدا مجلس مطلب توسع پکې راولئ، پراخ یې کوي، څه ځای سره وکئ، خدا شی مه کوئ چې څوک ولاړ کې پر هغه ځای باندې په خپله کښېني. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا د حضرت عمر فاروق مشر زوی و، ډېر زبردست عالم و چې کله به د یو مجلس ته رالی نو به بیا د ده شاګرد یا مورد یا بل هغه به ولاړ سو و ده ته به ځای ورکړي چې ته دلته کښېنه. عبدالله ابن عمر پر هغه ځای نه کښېنستی، ولې یا پر دغه ځای ته کښېنه، زه نه کښېنم پر دا ځای باندې. ولې؟ هغه وجه دا د عزیزانو چې یو خو دا د ناست حق دی، چې کوم سړی ناست دی دا د هغه حق دی چې ته راولاړېږې، دا حق جنې عقلې دی شاته کوې په خپله پر هغه ځای کښېنې. دا یو. دویمه خبره دا د علما فرمایي دا کې تکبر و لویي راځي. اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مجلس و، پیغمبر علیه السلام چې بچیری ناستو علیحده امتیاز نو ممتاز ځای نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته لویه چوکۍ جوړه سوې ولا یو تخت جوړ سوی و، بالشتان ورته پراته ولو. نه 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 نه، چې پر کوم ځای صحابه کرام کښېنستل په هغه مجلس کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کښېنستي. حتی چې میلمه برالی، یو بارنۍ برالی، مسافر برالی، هغه په دې مجلس کې پیغمبر علیه السلام نسو معلومولی چې پیغمبر علیه السلام کم یو دی. صحیح سلو. بیا وروسته یو داسې مطلب یو سړی ولو، یو زنانه وه، هغې پیغمبر علیه السلام ته چې یا رسول الله زه یو داسې نجار لرم، داسې سړی لرم چې هغه مطلب دغه ممبر و شی جوړولی سي، ستا اجازه ده چې یو ممبر درته جوړ کو؟ بیا پیغمبر علیه السلام اجازه وکړه، و بالکل صحیح ده. په هغه مجلس کې مطلب پیغمبر علیه السلام به نه معلومه دي، صحابو به دا رقم سرونه پورته کړي وو. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په لوړ ځای په دې وجه کښېنستی چې د خلکو کتنګه و ما ته اسانه سي، زما لیدنګه و دوی ته اسانه سي، زه دوی وینم او دوی ما چې دي هغه ویني. روایاتو کې راځي یو ورځ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی وایي زه را روان ولم پر لاري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک په مخ راغی، چې رالی پر خپل سوارلی باندې پر خپل بوده باندې پیغمبر علیه السلام مبارک ناستو
ما ته ودرېدی ول چیرې ځې ابو هریره مال داسې مخته روان یم ول راوخېږه زه ورته ودرېدم پیغمبر علیه الصلاة والسلام مطلب ما ته ول چې راوخېږه زه چې ورختمه زه چې سورېدلم نو ما پیغمبر علیه السلام تر دغه وژې ونیوی لاس مې پر کښېښوی عام طور چې کله دا موټرسایکل وسایکل والا بچیان راخېږي هغه سړی تر لاس ونیسي نو دی وایي و پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم لاندې رایله سو او زه هم لاندې رایله سو صحیح سلوک. اوس ته د عام سلوک ته وګوره چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو یارانو د خپلو صحابو سره بل صحابي فرمایي وایي زه پر خپل سوارلی باندې بوده باندې ناستم نو پیغمبر علیه السلام مبارک روانو چې ورسېدم بیا ما ورته ویل مال یا رسول الله زه دې رسوم چیرې ځې ول ټیک ده سیده نو بیا چې زه ودرېدم زه را شاته سوم ما پیغمبر علیه السلام مخ ته کښېنوی پیغمبر سمت نه 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 دا ستا حق دی زه شاته کښېنم اوس بوده راواخله صحیح شو ته اوس پر دې سوارلي کوه او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تواضع عاجزی خاکساری اوس یو واره پیغمبر علیه السلام د بل چا سره کښېني او په هغه کې هم دا خبره ده چې مخ ته ته کښېنه زه شاته کښېنم یعنی په نن عصر کې موټر راواخله محترم مشر قدردان لوړ بزرګي هغه وایي یاره زه مخ ته نه کښېنم زه شاته کښېنم مخ ته ته کښېنه دا ستا حق دی دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان ولو ما او تا وګوره زموږ خولې وګوره او د محمد رسول الله مبارک نه وګوره موږ څه په خبرې چې د پیغمبر علیه السلام شان څه و سنت څه و عاجزي څه و خاکساري څه وله او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه انسانیت چې انتها و هغه کوم شي موږ هسې پر پیغمبر علیه السلام ځان تاوان کړی دي لکه زموږ احناف چې کوم دي مقلدین دا پر امام ابو حنیفه ځان تاوان کړی دی امام ابو حنیفه صاحب رحم الله داسې نه وو اسی پر امام صاحب ځان تاوان کړی دی زموږ مذهب دا دی زموږ مذهب دا دی زموږ مذهب دا دی امام صاحب رحمه الله چې کم تقوا درلوده امام صاحب چې کم علم درلوده امام صاحب چې کم حکمت او بصیرت درلوده ما او تا عربم ایسا هم نس کولای هغه بځان می تاوان کړی دی پر چا پر امام ابو حنیفه صاحب باندې تاسو وګورئ عزیزانو یو دعوت والا سما سیوا سز مشران سپینځري ټول احناف جرجر منځ کوي جرجر رکوع نه د معلومه سجده نه د معلومه قعده نه د معلومه قیام نه د معلومه څک صدا پرمانه وخت دی څک صدا ز نور نفل کوم ای ظالما چې ته نفل کوي نو 2 رکعات د محمد رسول الله مبارک پر طریقه وکا دا ډیر شدي آیا کسل رکعات پر خپل طبيعت باندې وکي ټول احناف تاسو وګورئ ټول احناف تاوان پر امام ابو حنیفه دی بالکل بد دل منځ نه وګورئ چې د دل منځ برابر دی رکوع یې څوای سجده یې څوای منډه څوای دا ډیره بد خبره ده او ورسې وګورئ په غیر مقلدینو کې په اهل حدیثو کې وګورئ په سلفیانو کې وګورئ په 1500 کسانو کې به یو سړی خراب منځ نه وکي صاف سوترا پر سنت طریقہ رکوع سجده قعده قیام سلام نیت بس ازما استا والا لاس پراغت زي پروت په سجده کې سر راپورته کې بیا سر ورډي د الله رسول دا د منافق سره المنزبل لید او دا د الله د رسول طریقه نه ولا صرف د امام صاحب په مذهب کې دا خبره ده چې ستال منځ اعاده واجب ده تعالی سن پراغت زي پراتو سر دې پر نور راپورته کړی بیرته ولاړې سجده لره ته بچیش کې پرتا د المنز واجب دي ته بیرته راګرځي او دا نور مذهبونه وای یا المنز ګرځنه سي کیږي صحیح سلو پرتا واجب د اعاده کدي نه راوګرځي المنز صحیح سلو امام صاحب فرمایي دا نور مذهبونه فرمایي ګرځنه سي کیږي عشان وځي امام صاحب ماته تر شو چې جن منځونه کوي امام صاحب را شو ولید او پر امام صاحب ممتاز ځان تاوان کړی دا غسړی زبر سړی چې بیا ولاد سلفي چې غیر مقلد چې یا اهل حدیث ته ور سلفیان لره بیا سم من شروع کی وس ګوره داته چې الته ورلې دا وتا ته داخل کو د المنظر وشوي تا په قول وکړلو دلته تا ته د امام صاحب د مذهب علما ویل چې ججل منځ کوا یا نو بیا دی ول ججل منځ کوا چې د امام صاحب پر امام صاحب ټان ولې انسان نه ولي او چې بیا ولاره غیر مقلد شوی اهل حدیث شوی بیا انسان شوی دا ولي صحیح سو په دې کې د امام صاحب څه قصور دی
صحیح سلو. نو لہذا خبره دادا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ما او تا ته لار شوولې ده. خود پیغمبر علیه السلام او څومره عظیمه هستی ده، وسې ملګری ورته وایي و یا رسول الله زه به شاته سم ته مخ ته کښېنه. او نه 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 بودا خر چې موږ ته کوم بولو دا د دې به سوارلي څه یې، لیکن محمد رسول الله ورته وایي یا ته مخ ته زه شاته ناست. په سفر سره روانو تبوک لره حضرت علی کرم الله وجهه، حضرت ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیه السلام سره دی مطلب ملګری وو او شان سوالیان لږ ولې صحابه کرام ډیر ولو. مفتی ابو لبابه صاحب فرمایي ولس کسان پر وو وښمني. یواره یو ملګری ناس تر یو ځای، بیا بل ملګری ناس تر یو ځای، بیا بل ملګری. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت علی کرم الله وجهه ویل، حضرت ابو لبابه مو ویل ول حضرت ته ناس وسه موږ به در سره روان یو، موږ به وش مار چې دی هغه کشو. نه 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 داسې نشي کېدلی چې وار برالی پیغمبر علیه السلام شواف پر پښو روان، پیدل روان، او صحابي چې دی هغه لوړ ناس. دا د محمد رسول الله شان ولو. واجب خبره دا ده حضرت عمر فاروق چې کله شام شریف لره ولاړی نو حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی گورنر ولو. نه غټ هغه وخت شام دا اردن، دا لبنان، دا فلسطین، دا ګرد شام په شام شریف کې دا یو صوبه و د حضرت عمر فاروق په زمانه کې. و څلور ملکونه سلو. اوس عجب پیښه داس ولا اسلم ملګری ورسره و د حضرت عمر فاروق سره. یواره په څلور ملا حضرت عمر فاروق پر خپل سوارلي پر ورشه باندې ناستو، بیا به اسلم رضی الله تعالی عنہ هغه پر ورشه باندې ناستو، بیا به دواړه په شو څلور مله بیا د ورشه وارو چې دا به د غسر روانو ستړي کوو. بیا نه د خدای عجب قدرت ته وګوره، هلته خلک راوتلي دي، خانان ملکان سرداران راوتلي دي، امیر المؤمنین په دوره را روان دي شام لره. اوس عجب خبره داس ولا چې دغه ورسېدل د دې سلش خاشه مخکې د اسلم وار شو رضی الله تعالی. حضرت عمر فاروق چې دی هغه د مہر پر وجه دی، هغه ملګری چې دی هغه لوړ کښېنستی، دلته خلک را ورسېدل. اوس اوبه راغلې، اوبه چې راغلې حضرت عمر فاروق داسې اوبو ته وکتل چې دا به څه چم کوو. قرار د خپلې مطلب چوټ چې کوم په پښو یار شی چې و هغه یې وکښلې، هغه یو په بل کې دار کوم هغه داسې تر دغه لاندې کې صحیح سو په دا بغله کې ونیولې. دا د ورچ چې کوم مارو دا پر وژه کې په دا اوبو ورګټ سو پیسې پورته کړې. د ابو عبیده بن جراح په منډو لراله اجازه ډېر غټ خلک راغلي، ته څه کوي یاره خلک ستا په انتظار د امیر المؤمنین روان دي او ته دا کوي. حضرت عمر فاروق ورته وایي وای د عزت او د ذلت فیصله پر مځکه کېږي که پر اسمان کېږي؟ هغه یا په اسمان کې کېږي. ول ته پر مځکه ولې کوشش کوي؟ ته پر مځکه ولې کوشش کوي؟ بیا ورته ابو عبیده که ستاسو علاوه بل یو ما به دا کار وکړی یم وای. دا دې څنګه خبره وکړه؟ اوس که زه پر ورشه باندې ناست لوړ نو زه به معززه یم که نوم زه به نه یم معززه. الله اکبر سبحان الله. اوس ما درته وایي دا چاوړی کې چا ډوډۍ کړې انو چې ورلو ابه چوټه کې څوک نه پرېږدي. فوجان خو بیا ځان ته خپل قانون دی. اوس مالنګ شایسته غټ شایسته چوټه ګراني چوټ په شو دي د یارانو د یو نیم منسل په لا ګوټونه په شو دي. هغه ته اجازه و ماته نه ولا موږ دوه درې ملګری ودرې. اخر خیر بیا دغه برګیډیر چې کوم ولادت دي چې کوم مشر هغه دا اجازه را کول پایڅې شوکې پرې شوکې بیا اجازه درتسته. خیر چورنه وتلو مال الحمدلله ما پایڅې نور راپورته کړې. ما یار څکه تا د کومي خورا خسته دی صحابي ولاري بار ملک لره نو علته چې ورل هغه باچا ډوډۍ ورته کړې ولا ډوډۍ خړل ګولای جوړ کړې و خدای قدرت ګولا جنې لاس ولا د بیرته ګولا راپورته که صفایا کوي عملګری په لاس دی وای چې یار خلک درته ګوري دلته دا ډیر بد خبره ده نو چې دا رقم کوي دا مکه وای یار د باچا په ډوډۍ د صحابي په زور ویلې ول دغه سپیانو د پاره زه د خپل نبی سنت ولا کا پرې شوړې سن ته څه وایې ته پلاس وله باچا ناست د دې سپیانو د پاره زه د خپل نبی سنت ولا کا پرې شوړې سن صحیح سن تا اندازه ولګوا د محمد رسول الله شان او مقام او عظمت. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مکه نو فتح سوی بیا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ واستوي مجلس لرشته ورسره مکه لره قریش مشران د ډیر یارانو دوستانو کاروباریانو مولو بیا چې حضرت عثمان ورلی رضی الله تعالی عنہ بیا هغه خل کافرانو اجازه ورکړه ته تواب اجازه ستا پیغمبر سنت اجازه نه و چې راغلی ول وتا ته د تواب اجازه ست خپل تواب وک
د ورته یاره چې پیغمبر علیه السلام ته اجازه نه نو موږ هم ولاکه ضرورت لرو زه نه کوم دا طواف کر سره کوم صحیح دا طواف کر سره نه کوم اوس طواف څونه غټ ثواب دی یا په دا اوس کې چاته په کرونا کې نه ملاوي چې چاته ملاوي هغه څونه سعادتمند دی څنګه بختور دی و یاره ودته طواف ملاو سلو صحیح سلو دلته حضرت عثمان وایي چې محمد رسول الله ته اجازه نشته موږ ته ضرورت نشته نو موږ چې شو موږ پر پیغمبر علی السلام ځان تړلې دي کافران چې موږ عمل ته وګوري دا غو دا فکر دی چې محمد رسول الله د دې نبی هم دغه شو صحیح سو دا سلفیان چې موږ ته وګوري هغه د دې امام هم دغه څه دی او حال داسې نه دی زموږ د پیغمبر علی صلوات و سلام دا موږ کوم عمل دا موږ پر سنت طریقه کوو دونه فرق دي لکه چې د اسمان موږ اسی وخت ځای کوو اسی ځان مطلب تړلې دي پر بل باندې خبره داسې نه ده قطعا خبره داسې نه ده پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایله دا پایڅې شو کول دا حرام دي د قیامت پر ورځ به دا د جهنم په ور سوځل کیږي حضرت ابوبکر صدیق ورته وایي و یا رسول الله کله کله ما څه په خطا کې پایڅې لسی دا خو به ګناه نه لري ولیا یا ستا فضل کې تکبر چې دی هغه نشته ستاګه پروا نه لري صحیح سو زموږ هغه په منځ کې د املا چورته وای پیسې پورته کېدل خرڅ مرزي ته څه ناره وای په 300 مزدور ته څه ملاخ په 300 روپۍ مزدور دی او د کور په 300 ملاوي کسل سل دی په 300 روپۍ مزدور دونه غټه خبره مکوا خپل نیت وتاړه لمنځ راکړه زما پښه د پیسې پورته کوم کنه پورته ملا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لار چاته نس شوړی په منځ کې دا په شادي حال کې نه په دفتر او په بازار کې نه دا په مسجد کې اوس مولوی صاحب تر دا حد منی در دا حد چل منځ راکړه دا بیا نه منیش پیسې پورته دا منافقت دی کنه دی او زموږ معاشره د غیدا کنه ده اثر خطا وتلی سیدا تیم فارغه ازم ایو جماعت والا راغلی جماعت والا تاسو سلام دي صحیح سلام زموږ خپل خبره ده نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک عاجزه ته وګوره په خپل نه وقشه پیغمبر صلی الله مبارک را روان او صحابه کرام ورته ولړدل نه ولړې جبنه شین سمجه کې دونه کښنی پیری دا تحیات او د دوی قنوت فرق نشته درکواله مریدان چې دراو ګردا مریدان چې دا وګورځي دی پیر صاحب ویلا لا ته پیر زو پیر خو دې تباد یا تحیات او دوی قنوت نور باندې او پیر خواب دې کته نه چورته ولا پیران خواب دی کتا پر لاس نه قیمت په سلو کسانه کې نه نیوي مچ کې دا یو نه کې مچ وای دا څوک راغلی دا لاس ولې نه قیمت الله اکبر صحیح سلو پیغمبر علی السلام شان مبارک وګوراو اسما بس دونه فرق دی څنګه وایم تور نستر سره چوي وایم صحیح سلو ما او ته پیغمبر علی السلام لار شو ولې دا چې کله مجلس لراله یو سړی تا ته ولاړ شو چې تک شینه شنما قطعا مکشنه تاستا حق دي کڅم ستا شاګرد دي ستا غلام دي ستا زوی دي یو خدا خبره د مجلس تراله ته وسملای بیان کوي دعوت والا صحیح سلو استاد بیان زي ولتا ته زي در کې پروا نه لري اوس ناس مجلس ته وخت راغله امتنا وخت راغله د کېدل شي قطعا د نس کېدل او څونو فرق دی عبد الله ابن عمر چې په څوک ورته ولر پر ځای نه چنهسته او عجب خبره ده تاسو دا یو خبره ایسته کوي د الله رسول منع کړی د چې کله یو څوک د چا کله ولاړ شي زما مسجد تر جمعه راغلی دي جمعه والا ته د الله رسول فرمایي اجازه نشته چې جمعه ورکړي زما مسجد د جمعه نور کڅو شیخ الحدیث شیخ حسن جان صاحب رحمه الله راغلی اجازه نشته ولی پیغمبر سم فرمایي دا د دې مسجد چې کوم امام دی دا حق دی امام ویل زما استاد زړه غوښتي په ډېر احترام ټیک د سید دا قبول کړ سید کني عام طور اجازه نشته او دعوت والا چې کوم دی اقامت نه کوي اذان نه کوي په بټن کار نه لري په دروازه کار نه لري ولې نه پلري او از مش حق نه دی دوی ورځ زراغله ما په شانو کار لري دا څونه غټ ادب یو شولې دي د ملاو شاته به نه درېږي اقامت والا پر ځای به نه درېږي مړه کله کله یو سړی پاته کال کې ورځ بیان راغلی یا د اقامت والا پر ځای ولاړ چې تورتوي چې تر شاته اقامت کو هغه خاطر سوې څه د الله رسول په فرمایله ماته بشاران خلق نږدې درېږي بشاران څه معنا کز ما پر منځ کې غلطي وسو ماته به سهو وسو ماته به بیا فتح راکې ما او دا سم مسله رااله زبر مخته کوم نو ته دونه به عقل سړی په ماب چې ټچ ولاړې چې زما مسله رااله د سجده ساوي ته متر شوولې شي
سلام وګرځ بیا ته څه چم کوي بیا میان خو در معلومیږي او خالد دغه خوند کوي دغه د لیر ځای داسې خوند کوي سړی دا خیال سبق پر شروع کړو زموږ ملګری ولمش تلو جماعت می کوي پکنیک تلو نو بیا ملګری اته د مخه سته د ايمه د مخه جماعت راکې ورور د دې کول ولاړ الله اکبر قسم دې ګور دې زده یا پر کوک سړی ورک نو ورک اخر سر راپورټ کې لکه سزولې سر چې راپورټ کې سلام وګرځي دا ولې ول سمع الله ولمن حمد درځي یا رسول الله چې ویل کیږي صحیح سره او په خبرو کې خدای د امام ابو حنیفه خیال ولا کا وساتي چې یار څنګه مجلس کوي څنګه فیسبوک دې زده دی څنګه موبایل دې زده دی کمپنی کم شام په پټ کړی دی په نیم منټ کې تر ایستلې سي عادل تسمع الله ولمن حمد درځي یا رسول دا مشتیت په کم نظر ګوره هغه دغه ځای دی شتا و دین ته په کم نظر کتل دي و تا ته په کم نظر باندې کتل کیږي چې درته وایي چې ولار سه په جمعات کې ولار سه ابل جو سړی راغلی شقټ سړی محترم سړی پر ډیر غټ پوسټ مو ولمړي ساز ما ستا سره کار دی عمل راس ما هم نو ویل چراله شقټ سړی وشو باندې غاټال مشنان کیسه مسو کښینسته مجلس رسول مولوی صاحب ما زیاته دا اراده کړې ده چې زه خپل ژوند د دین لپاره وقف کوم خپل ژوند یا کراچي کې مدرسه شروع کوم یا جامع ازهر لرزم یا چیرې نو لہذا په دې ټوله شهر کې ماته مناسب وګڼل تاسو سره مشوره کوم ولا الله دې را ولا ډېر زبردست خبره ده تعلیم کړی دی په ډېر غټ دغه باندې زبلار دروشه ولسره ته وای مال صرف اور صرف را ولارزه سلوي شوځي وخت ولا غوته بس که انقلاب غواړي انقلاب ته ګوره ستا فکر دادی زه ډاکټر یم زه ډیر مطلب الله علم را کړی دی عصري علم زه غواړم چې دا وس استعمال کما ما ویل په دې شي کې تکبر راځي څنګه تکبر راځي تکبر په دې وجه راځي دا ستا ځان ير دی و جهان ته خبر ورشه ته ولات سلوي شو چې وخت ولګو په ځان کې به انقلاب راشي هر سړي خپل ځان ډیر مخته دي سیده خپل ځان کې انقلاب راولا پاس لا هغه بیا مشوره سره وکړي څه کول پکار صحیح سره وسار سره یار ز پوهه بای چې ما مدرسه او په خانقاه او په مرکز کې ما استعمال کې زکار وکړ نه په ځان کې انقلاب راولا پاس لا هغه بیا سره ګوري چې دا کار کوي کنه کوي محمد رسول الله ډیر عظیم شان صحیح سره ډیر عظیم شان ډیر عظیم نو وكان ابن عمر اذا قام له رجل من مجلس لم يجلس فيه متفق عليه بخاري ومسلم حديث چې کله به څوک ورته ولاړ شو مجلس کې زي نه ستا پر ځای څنګه کښینو او حضرت عمر فاروق عجب خبره فرمایي کغواړي الکه دا کټکین بند کړه صاحب نه پوي راځي یو سړی ولاړ سي مجلس شور ما جوړو دا بل خاطر دا کټکین بند کړه یو سړی ولاړ سي دا شیشه بند کړه کارخانه والا سړي تنګ نو څورته نو خبره دادا حضرت عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ کته دا خلاص می کې کوم باندې کې ورور خلاصې کې باندې شوی زما طالبان دي پاره غل ور ناش کلمه پاغو دا کار کړ حضرت عمر فاروق فرمایي کغواړي چې د چا پزړه کې ځای پیدا کړي کغواړي دا ته اخلاص کې کوم باندې کې مدراغله زیات وي جوړ چې کومه دا خو بنده درو نور مردار بیس یار وځ دا جشن ناس ما برته ویل څنګه پاتې دي دا مشخونو د 1500 روپۍ سپیو سیده 1500 د ما بین ځو بس قراره بس عمر فاروق فرمایي رضی الله تعالی عنہ وايي کته د چا پزړه کې ځای جوړول غواړي په هغه نامور توای چې په کم نامه دی خوشاله کیږي په هغه نامور توای چې په کم نامه دی خوشاله کیږي او دا کمال یو په دعوت والا کې څه چاته په نیم نامه نه وایي د کلی او د کور او د اسکول او د کالج په نامه نور توای په پر نامور توای صحیح دا یو دویمه خبره دا ده کڅوک د چا پزړه کې ځای واړې چې کله هغه مجلس ته راځي سره وشوره خالي چې زه تاسو ځای در کول غواړم اوس خلک یو سړی نه ولا د سړی رانو مرتي ګټ دا غره کم نشي یو خاصه ځای نه یې پریشان کیږي
تیسره وشوره داس هغه ته ځای ملاویږي که د چا په زړه کې ځایول غواړي موږ بیا نه غواړو موږ یا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. اوس مرتي په دا مجلس کې وسړی ولاړ څوک شوګر بیمار دي څوک بل ټلیفون ولرالي مثلا سایکل د باندې ولاړ موټر سایکل هغه بندوي بیرته دا ولاړ سو بیرته راتلی د الله رسول فرمایي چې دای رالي بل سړی پر ځای ناستو حق د هغه چا دی چې څوک ولاړ سو چې کوم سړی رالي پر ځای کې نس هغه حق نه لري چې حق دا هغه سړی دی او مر شکل کله یا واده دی یا شادي دی یا بل یا پاتا ده څوک ولاړ شي یا وداس کوي یا ټلیفون کوي شي چې رااله پر ځای بل سړی ناست اوس هغه شاو خوا ګوري چې انا څه چم وسو د الله رسول فرمایي ستا حق نه دی ستا ځای نه دی نه تعالی حق ستا دا خبرې زتی ته مزتیز ده که دا خبرې به چې موږ دب چې زدمه کې موږ به بیا هغه پیر کامل چې کوم بولني هغه پیرانو کې دا غستوي دا کامل پیر دی بیا به کامل مسلمانان شو دا دغله پند دی دا نیم کوا نیم مکوا په نیم شرمیږه په نیم فخر کوا دا لکه دا مسلمانان نه ده صحابه کرامو په نیم شپه کې په تور تیار کې هم د پیغمبر علی السلام سنت نه پرې شو چې دا پیغمبر سم طریقت دا به اجازه نه پرې ما جواب وکړ حضرت عثمان خو ډیر عظیم صحابي دی دا دومره شرمناک حیاناک وو پیغمبر سم مبارک چې وکړه غسل کوي دا چې غسل نه ولکه زما استاد ټول بدن لڅ یا رونا دا شی عائشہ صدیقه وايي ما د محمد رسول الله مبارک بدن نه دی لیدل او محمد رسول الله زما ده شمرتي څنګه و څه چم کو تر ما او تعالی دروغ زنان ست چې دا خبري ما او تا او په ما او تا کې داستا نست وچ کلک منافقت لمنځ په غاړه کې وته د منځ بعد بیا جو دروغ وای د شود سره مجلسونه کوو د شود هغه ګرځي چې مونږ کوو دا منافقت نه دی یو سړی د هسپتال راووتی ډاکټر ورته ویل پلانای شي خوره پلانای نه خوره دا تا چې کوم شي خوړلې داغه د وجه تراله په هسپتال کې لاس ورځ داخل وي نو د هسپتال راوځي دی بیا هغه شي خوري نو په دې نه خوري چې لک زنه جوړه کېږي ما او تا مسجد لرالو په مسجد کې دا خبره و چې ما او تا بچش کوز ما دا نه حدیث دا پیغمبر اسلام فرمایي تاسو هم سایګان مزیره وي کوم څوک چې هم سایګان زیری دا د کما چې زیر او څوک چې ما زیر کې دا د الله چې زیر اشه وسه چنکه وچکلک دروغ زنایو وچکلک اورجنل دروغ زنایو دا دکاندار دی و دکاندار د امسایه دی څه چمکه په خطا کې یو ګلاس وبنور کوي علایده خپل بورډ موټر ته یې شې چورور دا خاطر سایکل نه راوړي دلته موټر نه راوړي دلته به څوک ستا ګراک بل ته موټر سایکل نه دري یاره تر الله قربان صدا الله مر انسانان د پیغمبر سره امتیان جوړ کړي کنه زموږ هیڅ حق نه زموږ اختیار نه هیڅ یو در اختیار ما وتا نه لرو دا الله کړه دي چې ما وتا دا رقم کنه جهنم زما استاد فرض ما استاد په لیکلو واجب د ځان لپاره نو چون کې د الله پر زوینه د الله به څنګه خوښ ولهذا د الله رسول فرمای اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه سړی د مجلس ولاړ بیر ترالی نو بیا ثم رجع اليه فهو احق به حق ددی دی بچیش کې دی پر هغه ځای باندې کښینه کبل سړی ناس هغه ولاړی ش بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما رواه ابو داود الترمذي د الله رسول فرمایي دا حلال نه ده دوه کسان سره ناستو دریم را لې په مابین کې کښیناست دوه کسان سره ناستو خپل مجلس شروع کوي دریم سره ډایرکټ را لې دا به نه کوي اجازه به اخلي چې اجازه ته درسم ستاسو خپل شخصي مجلس دی نجی مجلس دی زبا اجازه دار کټ تکریم راځي مراغه لای ته قرار قدمونه یږدي نه قرار دروازه بل ته ور سره کده رخصه ورته دنه راولې کڅ بکې ورسا پیسلا څه پکې د یار لاله سو شای پاپا بوز او دې منځ کې صحیح سلو علایداز مردا کار دی چې پټ مغوښنه ولدي بس پر چا ورونه نو زنه خیر د کمی خواراله چې تی څه سره وایل
محمد رسول الله فرمایي لا يحل حلال دي حرام دي حرام. او بیا علما فرمایي مکروه تحریمی دي حرام دي حرام. لکه د چا پر مجلس خوښ نیول دا حرام کار دی. او دا هر کوم دوه کسان سره ناست خپل مجلس کې ترانه په مابین زموږ دا حرام کار نه به کوي. او زموږ د ایمان او د اسلام په مابین کې څو فرق دی. زه به خپل فرق راواخم ته خپل فرق راواخم. زه به څه کوم او ته به څه کوي. زه به الله ته څه جواب ورکوم ته به څه جواب. زه به په قبر کې څه جواب ورکوم تاسو به څه جواب ورکوئ. جواب یې لرئ. صحیح سنو دا څونه ما ته توانایي نه دا عام مجلسونه نور خبرې پرېږدي. او دا رخصه والا راتلی په دروازه کې رخصه وته دای څه چم کوي د لمنځ کوي یو لمنځ کوي او یو نیم سل کسان ته تاوان رسي. دا لمنځ کوي لمنځ خو په معاشره ته به تکي شرایط په ټول پرای تویار ایور سره رخصه والا او یاد دي دا معنا مولوی صاحب چې لمنځ وکړه مال وزه منځ لمنځ وکړه وزه سما د پاره کوي د دې دا معنا چې لمنځ وکړه مال قبل رخصه را لغت څه چم کوي. دا خیال چې مولوی صاحب په منځ ډیر مهین دی نو لہذا مسجد کې بدنه رخصه ورته ودرای لار به بند کې نو بده ته زب سړی ورته ودرای. صحیح سلو احسان زنه پر ز حق نه درنه پر دین او اسلام احسان وکم. احسان د الله دی احسان د محمد رسول الله دی احسان د ایمان او د اسلام دی چې موته ته رسیدلی. موته هیڅ حق نه لرو. الله رب العزت و عرب آبادی پیدا کړی په و عرب انسانانو کې یو عرب الله مني شپږ عرب نه مني. صحیح سلو نو کما تام په شپږ عرب کې چولې بیا څه چموته کوي. دا د شپږ عرب انسانان په الله هیڅ نشي کولای چې الله ول دې مشکافران کړي. صحیح سو نو چې ما ته یې مرچول ما ته څه چم کوي. نو احسان د الله او د محمد رسول الله دی او د دین او د اسلام هیڅ شی ما ته نه. وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط حلقة رواه أبو داود. دا الله رسول فرمایي لعنت دی پر هغه چا باندې اوس موږ مجلس جوړ دی او یو سړی رال په داخ مابین کې کښیناست. دا الله رسول فرمایي در باندې لعنت دی. دا الله رسول فرمایي لعنت دی پر هغه چا خطبه شروع د جمعه دریږي ورور خلک ناست یو سړی رال مابین کې کښیناست. دا حرام دا ناجایز. پیغمبر صلی مبارک خطبه ویله د جمعه یو سړی رال مخ الله رسول ته یار خو نا وخت را رواني او بیا در خلکو په شیاره دالت تکشینه مراد کړه. صحیح سلو زموږ هغه په چای څه غواړي یا مولوی صاحب دې څه چاندا ماندا ورکې مولوی صاحب ته ګوري پټ چې راسه جسم مختره اساس ما پر ځای تکشي د ورځې سړی را روان څه نو ملاس په میراب کې ودر راسه چیرې څغلې څه پلاوي د ژوند طریقه زده کې د محمد رسول الله په لار کې د دنیا او د آخرت نجات دا هغه په اخوا د دنیا او د آخرت شرمندګي ده. مرزالت په آخرت سب کې شي چې ته د الله په دربار کې عزت منې شخوان کوي کزما په دربار کې او د الله دربار عظیم دی. او نو ته ولې زما د دربار کوشش کوي زستا د دربار کوشش کوم. صحیح سلو تاسو د لارې رسول د محمد رسول الله چې دا کښنه بچي وس پیدا شي خپل مور په خدای قسم که دومره پر مهربانه یې دومره لارو ته سمې دا بالش دا خوراک دا چاک دا ور دا ګرمي دا یخ دا پنکا والله کې دونه کې لکه محمد رسول الله چې 1400 کاله مخکې ما استاد سره کړی. متر جمیل صاحب ویل په ملتان کې مش پر یو چوک ودرېدو د کالج الفان راوتل مش پښتنه کوله مش د نبی نم چشت ولکه نه دی را معلوم ویل په سل الفان کې یو الک راوشو محمد دی ورته. صحیح سلو د دې ستاسو چې توکل لري د سبا غټان تعلیم کې د بستاده پاره کې بد دین د پاره. صحیح سنو چې بیا چاته وای ته وخت ولګولا که وخت نه لګولا وای ته تبلیغیان اکثره پنځپریان هم دي الګ پنځپریان خو د غم اخلاص د ګروم اخلاص د قبر د جنډې اخلاص دي د مال کې اخلاص دي پر قبر باندې چادر چول دغه اخلاص دي د ګمبت اخلاص دي د تعویذ د زړې دوه اخلاص دي زب درځم تبه ستابه تحیات نه عزت تبه ماته تعویذ راکې باغ کې د دوه درې د پلار نمونه لیکلي دوه درې د نکګانو دوه درې د شیګانو د امامان نمونه لیکلي بیا به ته ماته وز پیر تعویذ بخاړه که صحیح سلو عجب خبره ده یار. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس اوسعها رواه ابو داود. الله رسول فرمای بهترین مجلسونه هغه چې هغه پراخ سړی آزاد پکې ناست خلاص پکې ناست کله پکې ناست دا بهترین مجلسونه دي.
دا تنگ مجلسونه دا اړخ بدلولی سي نه څنګه بدلولی سي نه شورېدلی سي نه مخته نه شاته دا د الله رسول من ناخوښه کړي دي. ولې په جهنم کې ډېر رش دی ځای نشته صحیح سلو ډېر رش دی هلته دغه تنګي ده کنه پراخوالی دا د الله رسول خوښ کړی دی. ښایسته کور غټ کور د الله رسول د بختور سړي علامه بللی ده. د الله رسول فرمایي د یهودو د نصاراو چمونه مه کوئ چې اویلیانې خیرنې دي مردانې دي نه اویلې د ورور چیش کې پراته کاغذان پلانې سي د الله رسول منع کړ دي د نصاراو چمونه مه کوئ د یهودو چمونه مه کوئ چې دا اویلې مې خیرنې صفا اویلې پرېږدئ صفا صاف سوترا د محمد رسول الله مبارک کور صاف سوترا صاف سوترا الله اکبر صحیح سلو نو پراخ مجلس صفان کوي تنگ خناسي سړی اسیم پریشان کیږي صحیح سلو. ها اوس بیا اخر خبره درته کوم د الله رسول فرمایي تاسو چې کله په مجلس کې مرته چې مجلس کې نو ډیر خبرې کوو چې دا ماښام مجلس وځ دردا سهار په څه غیبتون څه بهتانون څه غلط خبرې څه فضول خبرې څه بیکاره خبرې څه بې ځای خبرې مش کوو ډیر خبرې کوو. د الله رسول فرمایي که تاسو چا غیبت وکړي یو سړی غیبت دی وکړي نو بیا د غیبت کفاره دا وایي اللهم اغفر لنا یا الله زموږ مغفرت تو فرمایي ولهم کته د ډیر خلکو کړی دی وله ولها سړی دی شته د ډیر خلک دی یا الله زما مغفرت تو فرمایي آسان په پښتو پورته یا الله زما مغفرت تو فرمایي یا الله د سړی مغفرت تو فرمایي چې چا ما غیبت وکړي دا کفاره ده. صحیح ډیر آسان ډیر زبردست کیسه ده. د ملایان تبلیغیانو په دې سر خلاص استی خو نو خدای سر نه در خلاصینو به چیش کوي مجلس وکي دغه مجلس په قیامت پر ورځ زما استاد لپاره وبالي چې پاک پر پیغمبر سم مبارک درود نه ویل شي او د الله ذکر ونسی. نو وس د الله رسول فرمایي من جلس فی مجلس فكثر فيه لغته فرمایي پیغمبر سم وای چې کله تاسو په مجلس کې نه تاسو بیا تاسو لغته فضل بیکار بی ځای مجلس مې وکي فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك تدا مجلس مخکې لا ولا ارسوي نه اخر کې دا وای سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. د الله رسول فرمایي تداوه الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك پدغه مجلس کې تاسو کوم خطا او غلطي شوی غلا در معافي صحیح سلو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلس ذلك. تاج په دا مجلس کې کومي ګناوي درته سوي دي خطا وي غلط خبره سوي دي الله په دغه په دې تور کې الله دونه کمال یې شي دي په دې تور کې الله دونه عظمت شان یې شي دي چې زما واست غلطي الله په دې را میټاوي یار ما ته څون پنسل لیکای وکړو بیا غا میټاوه ټغره بل راوخ ګرد میټاوي او زما استاد د خطا او د ګناو په مجلس کې داغه میټاوټ دا چې ما ته دغه توري وای صحیح سلو زمون کوشش دغه کوم تاسو دغه کوشش وکړئ ما ته دې الله رب العزت هدایت وکي او تاسو دې الله رب العزت هدایت وکي ما دې الله رب العزت پر هغه لار برابر کی چې کوم د الله او د رسول لار ده او تاسو دې الله رب العزت پر هغه لار برابر کی او بل خبره ده د جمعات والا راغلي دي جمعات والا ته بزوم چې ما محلي والا چې دي هغه د روپۍ ډیر شو کې دي چې جنت پلاس کې دی ول راوړي ته دا جنت دی او دغه 1000 روپۍ دي دا 1000 روپۍ راکې جنت تر ګرځو جنت هغه دي زما دای محلات څونه په جهان کې څونه خلک څه دعوت والا جوړ خلک زما کې څلور میاشتې ولګي بیا ملک پر منځ کې تللی صحیح سره څلور میاشتې ولګي داغه بعدم په جمعات کې نشکاره کېږي دا ډېره غټه بدبختي ده زما کسورې بولې د دې خپل کسورې بولې زه هر شي ته تیار یم خو بس مطلب دا دی ته په مسجد کې از الله په کور کې است په خدای قسم ته زما کور لره راسه یا زبستا کور لره درسم څلوي شو چې په بستر په دروازه کې کښېږدم ستا څه فکر دی که ستا پر ما پیسې باندې نه به کرا ما که زه وژم ته ما نه کې موړ که زه تژم ته ما نه کې او به والله او می موړ هم می تندر ما ته کې هم دا پور را ما کې نو چې د الله کور لره راسه زما ستا ګناه نه را ما پي په کور کې زما ستا مشکل او دعاګانې مکول هغه الله نه قبلې الله ډېر عظیم ذات خامخای قبلې الله د دې مهنت د دې منډه د دې ترنده د دین خدمت په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي الله دې ته توفیق ورکړي الله دې مشته توفیق راکړي په هر حال کې د دین خدمت وکړو او الله رب العزت تر هغه سات زمشته د دین خدمت را نصیب کړي چې هغه اخر زما استاد سایه هغه خيږي او په هغه کې دا ور سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من خير الدارين ولا تجعلنا من شر الدارين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واجعلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير